بیګا هم 50 روپۍ ډوډۍ اخیستې د روژه کې 15 دانې نه زه موړ شویم نه مې ماشومان په وږي نس روژه شولمه حسابۍ چولې دا زنګ راغی دومره خوشحال څوک چې موږ سره مرسته کوي هغه سره د الله مرسته وکړي هغه د الله په یاد کړي الله دې موږ حالات دې پرې راولي څوک چې بندوي موږ ډېر راضي یاستو د دا موسسې نه ډېر راضي یاستو پروسه کال یې موږ سره کومک کړی سږ کال یې په امید وم هغه د الله ورسوه څوک چې دا پروژه په موږ باندې الله د بچي همداسې پرې راولي چې په موږ راغلي په هغې دې مړی شي موږ له زړه نه د خبر شي زوی د خپل کور سوځولی خپل کور یې سوځولی زه خپل خدای په دې قرآن په دې روژه السلام علیکم ورحمت الله شین اسمان او بس ډایرکټ باران هم ورسره شروع شو الله دې د خیر باران کې دلته هم تقریبا لغمان کې 200 کورنۍ راغوښتې دي کونډې پکې شته یتیمان پکې شته دي اوس په دې ویریږو چې دا د خویندو وړو خیشته نصیب الله دې ټولو مرسته کوونکو نه راضي شي نو بس وطن دی چغې مغې هم ډېر وهلې لږ اواز هم خراب دی ماشاءالله ښه شیان هم ورته اغوستي دي دی لپاره مربا وریجې دي او پسې راتېر څه خرما ده بوره ملایي او ورسره لوبیا غوړ وړه هغه دې څه کړه مرګی دلته خو ملایي هم پکې وه که نه شته ده پکې ښه الحمدلله ټول هغه شی چې روژه کې اکثره ترې موږ او تاسو استفاده کوو هغه هم ورته اغوستي دي الله دې ټولو صدقې او خیراتونه قبول کړي او باوري یم چې روژه ده هر عمل الله ته سوچنده قبلیږي دا موږ چې همیش لپاره تاسو ته چغې وهیو چې ورونو قمر سره مرسته وکړي تر څو پورې موږ دغسې وخت لپاره دغه ستاسو مرستې ټولې کړي دلته داسې خویندې شته دي چې هغې په کور کې به شاید څه وي نه څوک شته څوک دي کونډې څوک دي لاس پورته کوي ښه چې ورته کونډه څوک د لاس پورته کوي ټول لاسونه پورته شي رب دې نور داسې وخت رانه ولي الله دې اسانه کړي ښه کونډه مورې څو ماشومان دې کور کې دي 6 دانه است 6 دانه است خب در رمضان این تو شب آباده که در خانه تان چیز نباشه نه هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست گروالیم هم کس نیست خدا آسان کنه زوی مې اعصاب خراب دي کور یې سوځولی زندګي یې سوځولې پښتنه زوی د خپل کور سوځولی خپل کور یې سوځولی زه خپل خدای په دې قرآن په دې روژه دروغ نه بچی شته آره بچیان یې شته ولې نشته بچیان یې شته دي ښه مستحق یم کونډه یم الله دې اسانه کړي مور دې انشاءالله خو یو څه ناسې کړي الله دې اجي کا د خدای پاک چا چې مرسته کړي ټول ته قربان دي شم الله دې سلامت اوسې مور خیر څو ماشومان پر غاړه دي 6 دانې 6 دانې دا د مشرۍ دی نه د نه بل یو کال مشر ده زوی مې دا دویمین ده ښه دا دویم دی کور کې د کار روزګار څو هیڅوک نشته الله یې رسوي روزي دا اوس هم دا نه شپه ما کور کې نه اوړه او نه ښه نه بس ابۍ چې جګ شم هله خدایه ته ورحمېږي چې امید دې زنګ راغی دومره خوشحاله شلم بیګا هم 50 روپۍ ډوډۍ اخیستې د روژه کې 15 دانې نه زه موړ شویم نه مې ماشومان په وږي نس روژه شولمه حسابۍ چولې دا زنګ راغی دومره خوشحال څوک چې موږ سره مرسته کوي هغه سره د الله مرسته وکړي هغه دې د الله په یاد کړي دې دنیا کې د مرته پکار شي هغې دنیا کې د مرته پکار 15 ډوډۍ څو نفر وته شپه او نفر وته چربانګه هم ساري ماښام او دغه تمامه ورځ څوک یې وزم تېده خو یوه بجه راغلم څخه چپچیبه پې تېر شوي نور ښه بیا دلته ځینې خلک پیدا شوي خیریه بنسټونه چې دي دا باید بند شي پوهېږې دغه مورکۍ اوس 50 روپۍ و ماشومان بد کوي چې دا خیریه بنسټ څوک باندې بد کوي الله دې موږ حالات دې پرې راولي څوک چې بندوي موږ ډېر راضي یاستو د دا موسسې نه ډېر راضي یاستو پروسه کال یې موږ سره کومک کړی سږ کال یې په امید وم هغه د الله ورسوه څوک چې دا پروژه په موږ باندې الله دې په بچي همداسې پرې راولي چې په موږ راغلي په هغې دې مړی شي موږ له زړه نه د خبر شي هر څوک چې داسې څوک راغلي دي چې تا ته دی خارج کې دي یا نور کار روزګار یې برابر یې تا کور ته څوک راغلي دروازې ټکولي چې نه هېڅوک ماته یو پروسه کال مې هم دغلته اخیستې او سږ کال مې بیا اخیستې دي نور هېڅوک نه یو الله ده نور هېڅوک را سره مرسته نه کوي کله کله مې پلار کور چې نه وي مجبوره ده راته یې راوړي بس الله دې ټولو نه بهترینه مرسته کوونکی دی مورکې الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي خیر اوسي سلامت اوسي نو دغه حال دی ته هم خبرې کوې وایه مېره ما څلور ماشومانه دي او خپله مې د بل هېڅ شی نشته دغه مواد به دا اوس بېګا په همدې هیله ناست وم چې خو نشته ادرک نشته یوه همسایه دې موږ ته یو کاسه دغه ډوډۍ راوړه همغه مو خوړل زموږ نور هېڅ شی ته هم د شپې کور کې څه نه و نه څو بچیان دي څلور خاوند نشته نه
بس مور دا خو ان شاء الله برابر یې ها دا څه برابر ایروس. خدای دې ژوندی الله مو خدای خوشحاله دې تاسو سره خوشحاله. نو موږ به څه ووایو ټول دی خبرې وکړې د هر خور سره چې خبرې وکړو دی سره درد شته دی په زړونو کې داسې غوټې دي د درد او نه غواړو چې روژه کې څوک په ژړا شي ځکه که دی نه زه یو دوه پوښتنې کوم طبعا د دی به زړه خرابېږي دغلته ورونه هم دي یو چا سره به خبرې وکړو باقي که چېرته تاسو غواړئ نورو ولایتونو کې دا مرستې موږ ورکړو همدغسې کونډې لکه دا مورکۍ چې خبرې وکړې چې 15 ډوډۍ په 2 ماشومانو باندې او هغه هم 2 وخته او په لږه روژه نیسو که غواړئ دغسې خویندو ته سرپناه شئ د دغسې خویندو لاسنیوی وکړئ وټساپ نمبر درته ښکاري انلاین مرستو لپاره لینکونه شته موږ سره رابطه وکړي انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغسې خویندې دغسې ورونو ته ورسوو راځئ دلته یو 2 ورونو سره خبرې کوو نور به خدای پاماني وکړو الله مو خوشحاله لره خدای دې ستاسو صدقې ټولې قبولې کړي ته به 2 سره خبرې وکړو ښه دې پړسېدلې ده پخه مې پړسېدلې وه ماته ده ماته ده هو څو بچیان دي کور کې دي 3 مشر ته یې مشر ته یم. کار روزګار کار روزګار نو نشو کولی کار روزګار ګرځېدی هم نه شي ګرځېدم په شکست باندې ګرځم ته لرې که د پیسې دي همده دی کوم ده تر مغه ځای پورې او رب دې اسانه کړي درته الله هم خوشحال لرم زه خبر شوی یم چې عالم مې او بس خپله غریبي د روزګار خراب دی روزګار ډېر خراب دی سږ کال بیخي بالکل څنګه چې تاسو خبر شوم دا حقیقت دی حقیقت دی داسې شپه راغلی چې د شپې خامخا داسې راغلي دي ژوند کې خصوصا دغه یو کال کېږي کار ډېر کارونه هم نشته روزګار او داسې نور هم او بس هغه ستاسو احسان هم موږ سره دا ستاسو حق دی مولوي صاحب موږ هېڅ نه دی کړی ټول رب کوي او انشاءالله موږ به کوشش کوو انشاءالله دعا به کوو الله دې بس د دعاګانې د خدای قبول کړي ډېره مننه السلام علیکم